ملا یعقوب وایي چې زموږ د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د څوک خنډونه نه جوړوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. قزاقستان له اسلامي امارت غوښتي چې د کوشتپې کانال اقدامات له نورو هیوادونو سره همغږي کړي. د قزاقستان د اوبو د تنظیم وزارت مراسیال بولت بکنیاز له اسلامي امارت وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې د کوشتپې کانال په اړه اقدامات له نورو هیوادونو سره همغږي کړي. دغه قزاقستاني چارواکي ویلي چې اسلامي امارت په کوشتپې کانال کې د یو کانال په جوړولو سره د ارال سیند له حوزې اوبه اخلي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دی چې دوی د ارال په حوزه کې د آمو سیند پر پوله د کوشتپې کانال پر جوړولو کار کوي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د قزاقستان د اوبو د وزارت مراسیال د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا په افغانستان کې د کوشتپې کانال د جوړېدو له امله به د دغه هیواد بزګران په مستقیم ډول زیانمن نشي، خو دوی باید خپلې کړنې له ښکېلو خواو سره همغږي کړي او په مرکزي اسیا کې د پولو سیندونو په هکله تړون سره د یو ځای شي. اکانومیسټ مجلې د 1401 کال په پای کې په یو تحلیل کې لیکلي چې د کوشتپې کانال پراختیا که څه هم د افغان بزګرانو په ګټه ده، خو د ازبکستان په څیر هیوادونو سره د جګړې او کړکېچ لامل کېدای شي. دغه مجلې لیکلي چې ازبکستان د خپلې بمبې د خړوبولو لپاره پر آمو سیند بسیا دی، خو د اسلامي امارت دغه اقدام کولی شي په دغه سیند کې اوبه کمې کړي. د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې اسلامي امارت د کوشتپې کانال د اوبو د لیږد کانال جوړوي او دا کار کولی شي په منځنۍ اسیا کې د اوبو نظام او توازن په بنسټیز ډول بدل کړي. د افغانستان اسلامي امارت سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې په اړه د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنې ته په اشارې سره ویلي وو، موږ غواړو خپل حق ترلاسه کړو، په دې اړه باید هیڅوک خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 2 کالونو کې د لوړ لګښت په مصرفولو د کوشتپې کانال پروژې پلي کولو ته ډېر پام اړولی دی.